ډېر محترم سراج الدین سراج صاحب له بلنه ورکوم د هغو په دغه قطعه چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخ را باندې ولګي ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي ډېر ګران سراج الدین سراج صاحب سراج صاحب بل ځای وایي چې مالدار شو نو عجیب وختې روان شو چې غریب ورته خلکو به بختی وي اباسین په پشکال کې اباسین شو ځینې ځینې ورته جمع کې لختی وي اول خو تاسو ټولو مخامخ ناستو مشرانو همزولو کشرانو ته سلام کومه سالار صاحب ته په خیر وایم او په سټیج ناست چې څومره محترم دي هغو ته درناوی لرمه تابان دپاره مې څه خبرې کولې خو د مخکتنې دستوره ختمه ده نه صرف مبارکي به ورله ورکړم او نورې خبرې به بیا چاته شریکې کړم صرف شعرونه درته وایم جي قطعې به در سره شریکې کړم ابراهیم دیولی صاحب یو فرمایش وکړو وایي چې د امرودو هغه ووایه نو زه یم چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو او ژوند مو تیر شو زنده‌باد او مرداباد کې ډېر برباد زموږ په چغو زنده‌باد شو او موږ له هغسې برباده زندګي کړو نه آباد شو او نه امکان شته چې آباد شو او دا موږ چې په تیارو کې ساتي دا یې مجبوري ده زموږ واکداران د رڼاګانو نه یریږي او چې کله سپین سبا شي بیا به کم طرف ته تختی د خپل کړي عمل د سزاګانو نه یریږي او د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې اومو نکړي اتفاق طرف ته هڅې او په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی که د خی ډډې لولې او که د ګڅې مننه جي او چېرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي او دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لامده سوځي او د زورورو غاصبانو لاس نیولی نه شو غلی ناس ښیو بس دی څه مظاهرې به کوو او د خپل نفاق له وجې ټول علم ته وشرمېدو اوس به نسکور لاسونه ونسو خیرې به کوو او د سیر وړو د اغستلو توان یې نه وي څوک چې 2 منه بوجۍ په اوږه وړی شي او چې دړی وزن ته هم 5 دمې کړي هغه خلک چې څه غواړي اغستی شي ډېره مننه